سلامونه ملګرو، الله دې وکړي ته روغ او جوړ به وئ. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، تاسو دغه کتلی شئ تاسو په خپل عکس باندې یا تاسو پر خپله لوګو باندې خپل پلګ یعنې بیرغ څنګه جوړولی شئ. لکه تاسو کتلی شئ پر همدغلته ډیزاین کې مخکې ډېر سخت و، ما درته ډېره سمپل او ساده طریقه راوړې ده او ډېر ښایسته ډیزاین کې تاسو همدا ډول فلګ یعنې بیرغ جوړولی شئ. نو یا تاسو خپل عکس غواړئ خپل عکس څخه بیرغ جوړ کړئ، یا تاسو د خپل د لوګو څخه بیرغ جوړ کړئ، خو چې هر څه څخه تاسو بیرغ جوړول غواړئ نو هغه پکې جوړولی شئ. نو تاسو کتلی شئ پر دغه ویډیو پر سکرین باندې چې ډېر ښایسته ډیزاین کې که تاسو ورته نور هم ایډیټ وکړئ نو ډېر ښایسته ډیزاین کې تاسو کولی شئ چې خپل بیرغ پرې جوړ کړئ. د دې لپاره درته ویډیو جوړومه تاسو څنګه دلته پلګ جوړولی شئ. نو ملګرو راځو پر ویډیو پیل کوو. مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړم تاسو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که تر اوسه پورې مو نه سبسکرایب کړی، او څنګه ورسره د بیل نشان ووهئ او ملګرو ویډیو ته خامخا لایک درسره ورکړئ. راځو پر ویډیو پیل کوو. ملګرو دې لپاره به تاسو دغه یو اپ ته ضرورت دی، دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کوئ. کوم ځای څخه به را ډاونلوډ کوئ لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، هلته په لینک باندې کلیک وکړه، سیده مې پلی سټور ته بیا دغه اپلیکیشن به درته شو شي یعنې درته ښکاره به شي، تاسو به یې را ډاونلوډ کړئ. بیا به راشئ پر همدغه باندې به کلیک وکړئ، تاسو به دغه را خلاص شي. نو تاسو به لږ ورته منتظر شئ چې دغه صفحه موږ ته را خلاصه کړي. لږ ورته منتظریږو ملګرو. دغه یو د پلګ یعنې د بیرغ تاسو به دته اجازه وکړئ الاو به یې کړئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ دې ته اوس عکس ور اچوو. صحیح ده ملګرو. بیا کې د اوپن بټن چې دی دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې د اوپن بټن باندې کلیک وکړئ سیده مو بیا یې ګیلرۍ ته، ګیلرۍ څخه به تاسو یو عکس ورته را واخلئ. لږ ورته منتظریږم چې ماته ګیلري را خلاصه کړي. لږ ورته منتظریږو ملګرو. که هر رقم عکس تاسو غواړئ ورته اضافه کولی شئ، خپله لوګو مې وي، خپل عکس مې وي او د هر څیز وي تاسو ورته اضافه کولی شئ. نو ملګرو ما خپله لوګو ورته راواخیسته، تاسو کتلی شئ همدغه لوګو ته دلته تاسو د سیټینګ کولی شئ. دغه اولنی وګورئ لږ سلو موشن کې یعنې باد تیز او سلو وینډ تیز زیات ټول درته ښایي. صحیح ده ملګرو. نو تاسو باید دا ځای کې سیټینګ ورته برابروئ. نو تاسو ګورئ دغه ځای کې به هم ورته زیات او ښکته کوئ، داسې کې زیات او تیز کوئ به یې. صحیح ده ملګرو. تاسو کله چې دغه سیټینګ ورته برابر کړو د دویم ځای کې هم ورته زیاتولی او لاندې کولی، په داسې کې تاسو بکګراونډ ورته اضافه کولی شئ. نو داسې کې تاسو خپل بکګراونډ ورته اضافه کولی شئ او شاته او مخته یې هم بولی شئ. تاسو کتلی شئ دا ډول. نو که هر یو مې چې خوښ وي هغه پکې ورکولی شئ. دغه ځای کې لږ دغه لاندې کوم او دا ځای کې دا ډول بیا یم مخته شاته تاسو داسې کې ټول سیټینګونه ورته کولی شئ. صحیح ده ملګرو. نو دغه ځای کې دا ډول کومه راځم د لاندې یو ته دا ځای کې مخته او باد تیز راځم لاندې ته. تاسو که تاسو رنګ اولنی یو انتخاب کړی باران به وي، تاسو کتلی شئ دغه ځای کې، او که دویم یو انتخاب کړی هم فلاور او ګلونه او ټول به ورته ایډیټ شي. نو ملګري دې څخه یو باسم. نو راځم کله چې تاسو دغه ویډیو ورڅخه جوړوئ تاسو به راشئ ملګرو چې دغه اولنی یو دا ځای کې اپشن چې دی دغه ریکارډ دا باندې به کلیک وکړئ، ریکارډ به شروع شي. او که یوازې عکس یې غواړئ په دغه کمرې اپشن باندې کلیک وکړئ، عکس به ورڅخه راواخیستل شي. نو دا عکس به واخلم، عکس واخیستل شو. نو په دا ډول تاسو کولی شئ چې خپل د لوګو یا د خپل عکس څخه تاسو څنګه چې جوړ کړئ بیرغونه یعنې پلګ جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو ته لایک ورکړئ. تر بلې ویډیو پورې تر خدای په امان. مننه.